دا داغونه واقعي خطرناک دي که چیرې د چا په سرمن باندې وي چې دا زیاتر راوځي د انسان په مخ باندې او په سړ باندې او په ملا باندې. خو د خطرناک کېدونه مخکې زه تاسو ته دا وایم چې دې ته په میډیکل کې پیټریاسس البا ویلی شي. او دا چې کله د انسان په سرمن باندې راځي نو په هغه سرمن باندې زیات راځي کومه سرمن چې ډېره زیاته سینسیټیو وي، یعنې چې د ماحول سره ډېره زر چینج کېږي. او دویم دا د چا سرمنې ته چې الرجي وي د هغې په سرمن باندې هم راځي. او دریم دا چې دا د میر د وجې راځي که چېرې یو سرمن ډېره زیاته میر ته وي. او څلورم دا د چا سرمن چې خشکه شي یعنې ډرای شي د هغې د وجې راځي. او دا داغونه د وخت سره سره ټیک کېږي، یعنې په هفته کې هم ټیک کېدی شي، په میاشت کې هم ټیک کېدی شي او په شپږ میاشتې کې هم ټیک کېدی شي. د دې علاج دا دی چې تاسو به دا سرمن خشکه نه پرېږدئ، په دې باندې به تاسو ګلیسرین لګوئ یا بیسلین به لګوئ. یعنې تاسو که خپله سرمن خشکېدو ته پرېښوده او میر ته هم پرېښوده نو دا داغونه ستاسو په مخ باندې او ستاسو په سرمن باندې راتلی شي. او دا داغونه هرگز خطرناک نه دي او نه د یو انسان نه بل انسان ته لګیږي. نو دې دپاره تاسو نور څیزونه مه استعمالوئ بلکې تاسو خپله سرمن د خشکۍ نه بچ وساتئ. او دې داغونو ته تاسو په پښتو کې څه وایئ په کمنټ کې موږ ته ولیکئ. نو که چیرې دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ.